د یو ورور سوال کړی دی وي زمونږ کلي کې جومات دی او د جومات په قبله کې د اودسماتي ځایونه جوړ شوي دي. د جومات په قبله کې د اودسماتي ځایونه دي، په منځ کې یو دیوال دی، نو دغه دیوال د جومات هم شو او دا دیوال د باترومونو هم دی، د اودسماتي ځایونه دي. نو دا جایز دي دا چې باترومونه او اودسماتي ځایونه د قبله کې جوړ شي؟ جواب دا مسله یاده کوي، د ډیرو سلفونو دا مسله نقل ده چې اودسماتي ځایونو ته به لمونځ نه کوې، او دې ته په پخوا به یې دې ته حش وي، الحش، د حمامونو ته د باترومونو ته به حش وي. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت ته امام ابن ابي شیبه راوړی دی، دغه شان د عبدالله بن عباس هم نقل دی، هغه وایي لا تصلي الى الحش ولا الى حمام ولا الى مقبره، قبرونو ته به لمونځ نه کوې او د اودسماتي ځایونو ته به لمونځ نه کوې. وجه څه ده؟ قبرونو خو خبره واضحه ده، قبرونو کې څه مشکل دی؟ تاسو توحید په دې مسله نه پوهېږئ نو بیا تاسو دی قبر ته ولې لمونځ کول ناروا دي؟ شرک نه دی. چا ویلي چې شرک ده؟ یعنې چې زه اوس لاړ شم مقبرې ته مخامخ ودرېږم او خپل لمونځ کوم او دقه مې قبله ده، ته مشرک شو. او بیا الله دې خیر کړي، ډېر خلک به تاسو د شرک فتوا هم پرې لګولي. شرک به علی چې کله زه د قبر والا ته لمونځ کوم، لمونځ نه دی جایز. نو ولې نه دی جایز؟ شرک ته لاره ده، شرک ته لاره دی. جواب ځکه چې ته نن د قبر ته دې مخ کړی دی، په زړه کې دې څه شتي دي د قبر والا په باره کې، ځکه تا دې ته مخ کړی دی لمونځ کې. جومات تی جدا دی، دیوالونه دی جدا دي، او که دیوالونه د دې چار دیواري جدای د جومات او د مقبرو جدای د قبرونو، نو به هېڅ خبره نه چې به دی جدا شو. نو دلته اوس د قبر مسله دا ده، باتروم یا د اودسماتي ځای ته لمونځ مه کوئ. ولې؟ وایي دا مکروه دي ځکه چې دلته شیطانان راجمع کېږي. علت دا دی، دلته شیطانان راجمع کېږي. اوس راځو د ورور دې مسلې له، جومات ته په قبله کې باترومونه دي، نو موږ دا وایو چې دلته دوه صورته کېدی شي. یو دا دی، یو دیوال دی په منځ کې بس، او دې ته شریک دیوال ویلی کېږي. دې ته څه دیوال وایي؟ شریک. نو که په منځ کې شریک دیوال وي نو بیا دلته لمونځ کول مکروه دي. په داسې حال کې دلته لمونځ کول څه دي؟ مکروه دي، غوره نه ده. غوره طریقه دلته دا ده چې هغه یو جدا دیوال جوړ شي. دویم صورت دا دی چې د هر ځای خپل مستقل دیوال دی، د مسجد ځان له دیوال دی، د باترومونو ځان له دیوال دی، نو بیا پکې هېڅ حرج نشته، بیا پکې هېڅ حرج نشته. زیاتي به موږ په دې جواب کې دا مسله ووایو، او که چېرته داسې شوي دي لکه څنګه چې دی وایي او دا دوه دیوالونه پکې راوسته اوس ګران دي یا ناممکن دي ځکه چې آبادي شوې ده، نو بیا خو دا عذر دی، بیا دلته څه دی؟ عذر دی، بیا پکې لمونځ کول مکروه نه دي، صحیح دي ځکه چې بل څه لار نشته. خو که چېرته دا کار کیدی شي نو په کار دا ده چې د باترومونو دیوال جدای، د جومات دیوال دا جدای. ځکه چې کله د جومات دیوال جدا شو، د باترومونو جدا شو، دا بالکل جدا دي. اگر که قبله کې راځي هېڅ خبره نه ده. قبله کې خو مونږ چې داسې کله لمونځ کوو ځان له، نو زمونږ او د قبلې په منځ کې څومره د اودسماتي ځایونه راځي، که نه راځي؟ راځي، لازم به راځي، خو هغه جدا دي. اوس پوه شو په دې مسله که نه؟ والله اعلم.